کچیری چانا د اختر د لمانځه اولنی درې تکبیري زوائد یا یو رکعت ترنا تیر شوی وي څه به کوي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية. محترمو نن په دې موضوع باندې خبره کوو کچېرته د مقتدی څخه درې تکبیري زوائد یا یو رکعت ترنا تیر شوی وي نو څه به کوي؟ نو راځو اول دی خبرې ته. کچېرته د مقتدی څخه تکبیري زوائد تیر شوي وو او امام په قرائت کې وو نو مقتدی به راسي امام پسې به اقتدا وکړي. چې کله یې اقتدا وکړه نو دغه درې تکبیري زوائد به د خپل ځان سره راوګرځوي، په دې کې به لاسونه هم پورته کوي. او کچیرته داسې وو چې امام قرائت خلاص کړی وو، رکوع ته امام تللی وو او دی په دې حالت کې راورسېده، خو کچیرته دی په دې باندې پوهېده چې زه دغه تکبیري زوائد په ولاړه باندې ووایم امام په رکوع کې ګیر کولی شم، نو دی دې تکبیري زوائد په ولاړه باندې ووایي، بیا دې امام پسې رکوع ته لاړ شي. او کچیرته په دې باندې پوهېده کچیرته زه دغه تکبیري زوائد په ولاړه باندې ووایم نو امام له رکوع څخه پورته کیږي، نو دی به د امام سره رکوع ته لاړ شي. چې کله رکوع ته لاړ نو دی به د سبحان ربي العظیم په ځای باندې دغه درې تکبیري زوائد چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا به درې ځلې ووایي، لاسونه به نه پکې پورته کوي. او کچیرته داسې وو چې یو رکعت ترېنه تیر شوی وو نو دی راورسېده، نو دی به یو رکعت د امام سره وکړي. چې کله یې یو رکعت د امام سره وکړ نو امام چې کله سلام وګرځاوه دی به پورته کیږي دوهم رکعت ته، او دی چې کله پورته سو نو دی به راسن قرائت او الحمدلله الولی لقرائت وروسته به دی بیا تکبیري زوائد راګرځوي. نو دا مسئله فتاوی هندیه جلد اول صفحه نمبر 166، همدارنګي شامی جلد دریم صفحه نمبر 55. نو پراتلونکي ویډیو کې د شریعت په رڼا کې د سر د ویښتانو کرل جواز لري او کنا. غواړئ چې پوه شئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته یې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.